بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 10 اپریل کال 2016 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان، پاکستان او د نړۍ موضوعات، بالخصوص د اسرائیل او د ایران او د امریکا او د ایران د اوربند او د اسرائیل د خوا نه د هغې ماتېدل او د راتلونکي باندې څه موضوعات راپېښېدلی شي، دا په ده باندې یو ځغلنده نظر لرو. او په آخر کې د خیبر پښتونخوا د جهادي پړاو راپورونه تاسو حضور ته وړاندې کوم. د ټول نه غټه خبره دا ده چې تاسو معلومه ده افغانستان او د پاکستان ترمنځ په چین کې خبرې اترې روانې وي او هلته ډېرې خبرې شوي دي، خو د هغې نه ډېر څه بهر نه راتلل او نه یې پرېښودل چې راشي. خو ضمن کې دا بعضې کوم خبرې زموږ لاسته راتللې هغه ما تاسو سره شریکولې چې پاکستان خپل په دریځ کې لږ څه بدلون راوستی و چې دی به د هغې نه باندې دا دعوه نه کوي په اسلامي امارت باندې چې که په پاکستان کې برید کېږي، خو شرط دا دی که دی ټي ټي پي منې کړي او کنټرول یې کړي، چې هغه خبرې هم شوي دي. خو د ټولو نه غټه خبر اوس دا ده چې آخر وایي چې پیشۍ د خریطې نه یا د تیلې نه راووتله، یعنې حقیقت راووت، رابرسېره شو. کوم شی چې دوی جولې ویلې او کله یې راته ترهګر ویلې او کله ویلې د ترهګرۍ ځاله ده او کله یې ویلې چې په ما برید کوي، کله آخر یو موږ ورته همدا ویلې دا د ډیورند د کرښې مسله ده او دا به حل کېږي. که ډیورند کرښې مسله حل نشي دا سرطاني دانه ده. دا خو ما په تکرار او په تکرار او په تکرار دا خبره کړې ده تاسو ته چې اصلي جړه د خبرې دا ده. او بالاخره دا خبره پاکستان د چین په میز باندې چینایانو ته کېښودله چې بس اسلامي امارت دې ته وادار کا، دې ته مجبور کا چې دا ماته د ډیورند د کرښې امضا وکړي او دغه ډیورند د مرزي کرښه چې دا په ایس د سرحد او په عوض د نړیوال لیکې باندې دا ومني. بیا نه ترهګري شته افغانستان کې، نه زما دښمني شته ورسره، نه به پې تهمت ویمه، بیا ټي ټي پي هم کنټرولولی شم، بیا بي ایل ایم کنټرولولی شم، هر څه کوم، خو افغانستان د ماته دا شی امضا کړي. او د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه ورته ځواب دا ورکړ شوی دی چې دا کرښه په 132 کالو کې هیڅ افغان دا جرأت ونه کړي چې امضا یې کړي، نو موږ څوک یو چې دا امضا کوو؟ دا هیڅ کوم حکومت او نظام دا نشي امضا کولی. دا ولسي مسله ده او ولس به دا حلوي. هغه د ولس په جنګ دی، ورسره خپل د حل لپاره لګیا دی، لاس و پښې یې اچوي تر څو یې د نتیجې ته ورسېږي. او دا خبره اوس بالکل واضح شوه چې څنګه به ما تاسو ته ویلې چې دا نه د ترهګرۍ مسله ده، نه د ټي ټي پي مسله ده، نه دا صرف بهانې دي او اصلي مرض سرطان چې دی هغه ډیورند کرښه ده. او د دې دا ما چې تاسو ویل چې د پرستامول علاج ورته کوي، پرستامول علاج ورته کوي، هغه اوس د پرستامول نه ډېر سیده کیموتراپي ته راغلل، یعنې سیده خبرې ته راغلل. اوس به د ده علاج به کېږي، ځکه چې که د ډیورند د کرښې مسله یې رایادېږي نو ډیورند کرښې مسله به په نړیوال یا په پلبسټ په ذریعه باندې به دا دغه کېږي او دا به نړیوال سټیج ته راوځي. دویم نړیوال خبر دا دی چې پس له هغې نه د امریکې او د ایران ترمنځ په دې موافقه وشوه چې اوربند به کېږي او دوی به سره کینی خبرو ته، یعنې پس دومره وخت نه اوله ورځ وه یا تېره ورځ چې په سیمه کې راکټونه او بمبارد بند شو. مګر هم دا راکټونه او بمبارد د ایران او د امریکې د خوا نه بند شو، خو اسرائیل چې دی د خپل دا دغه بند نه که او د په ایران کې په جزیره د لاوان باندې حمله وکړله، هلته یې برید وکړه. او په همدارنګې په لبنان کې د 100 نه زیات بریدونه کړي دي چې په دې 100 نه زیات بریدونو کې ویل کېږي چې 100 تنه مړه دي او ویل کېږي چې مجموعاً کې 200 تنه مړه او ټپیان دي او دوی دا برید کړی دی. پرون ما تاسو ویلو چې 10% ځمکه یې د لبنان لاندې کړې ده. نن تازه خبر دا دی چې 10% د لبنان خاوره د
لاندې کړې ده دغه اسرائیل او وایي چې دا به بیرته نه ورکوي او دا د خپله خاوره ده او بمبار ته هم ادامه ورکوي او دوی به دا دغه کوي. ویلي دي چې دا د نړیوالې معاهدې په دغه کې نشته دی، یعنې د صلح په مسله کې د اوربند کې دا موضوع نشته دی، دا د هغه نه جدا ده. ایران په ده باندې احتجاج کړی دی او هغه ملکونه چې په دې مذاکراتو کې خبرو اترو کې دخیل دي لکه ترکیه، مصر، روسیه، چین، هغې ته یې ویلي دي چې زه د معاهدې نه وځمه او ځکه چې دا موضوع به بیا دوی ورته ویلي دي چې دا د اسرائیل خبره ده، د امریکې نه ده، امریکا خپل په خبره ولاړه ده، ته دې خبرې نه شاته کېږه مه، ته انتظار وکړه، دا خبره مونږ منو، لبنان به هم په قضیه کې داخلیږي او غزه به هم پکې داخلیږي او حوثیان به هم په دې کې داخلیږي، دا ټول مسایل به حل کېږي. د نتنیاهو خبرو پسې نور ګرځه مه او هغه ته ارزښت مه ورکوه. په همدې حال کې پروفیسر جینګ سیاسي مبصر دی، هغه وایي چې دا اوربند چې شوی دی اسرائیل په هیڅ قیمت نه مني او اسرائیل به دا اوربند ضرور ماتوي، که په هر لارې دا اوربند به ماتوي، ځکه چې د اسرائیل پروګرام دا دی چې امریکا په دلته په جنگ کې انخته ده، دا په دې جنگ کې نور هم ونخلي، لکه څنګه د 40 ورځو کې ټول نظامي دغه لاړل، پیسې تاواني شوی دی. دا غواړي چې امریکا نور هم دلته تضعیفه شي. کله چې امریکا دلته ضعیفه کیږي، یو خو دا دی چې د دې سیمې کنټرول اسرائیل غواړي خپل په لاس کې واخلي، د امریکا د چنګالو نه وځي. بل دا دی چې امریکا تضعیفه شي، هلته په امریکا کې چې یهودان دي د هغې کنټرول به نور هم په دې زیاتي، هغلته به نظام کاملا د یهودانو لاس ته دغه کېږي او دې سیمه کې به د امریکې ګرب به کم شي او دا سیمه به یعنې نتنیاهو دا فکر کوي دا به دته پات شي. یعنې نتنیاهو اوس هم پخواني فکرونو کې دی، په ده نه دی پوه چې اوس سیمه بدلیږي او په دې سیمه کې چې بدلون راځي بیا د ده هغه هژموني او طاقت دلته نه منل کېږي. دی وایي چې امریکا ونشو کولی د ایران نظامی طاقت کاملا له منځه یوسي، خو ایران وشو کولی چې د امریکا اقتصاد او پټرول ډالر د مشکلاتو سره مخ کړي. اسرائیل د امریکا نظامی او اقتصادي ضعف ته ملا تړلې ده ترڅو دا په شرق الاوسط کې کاملا ضعیفه شي او د دې مسؤلیت او زمام د امورو د اسرائیل لاسه ولویږي او امریکا په هغه رقم چې اوس اسرائیل ته وایي دا وکړه دا مه کوه، د ده نه اسرائیل خلاص شي او امریکا د دې سیمې نه وځي. نو دی وایي چې د ده لپاره دوی کوشش کوي چې امریکا په دې جګړې ته بیرته راننوځي، دا جګړه شروع شي چې کوم څه د امریکا ته لږ څه پاتې دي اسلحه هغه هم ختمه شي، نظامي افراد هم زیات ووژل شي، کشتیګان هم د منځه لاړ شي، ملا هم ماته شي او دا کی. نو زه فکر کوم چې څنګه چې د نتنیاهو نیت اوس ډونالډ ټرمپ ته او امریکې ته بد شوی دی، ممکن چې تر جونه پورې د امریکې هم نیت نتنیاهو ته بد شي او نتنیاهو به دی اتمن له منځه باید یوسي. لپاره د دې چې که نتنیاهو موجود نه د امریکا دلته امن ته د کېدی شي او نه سیمه او دلته به جګړه روانه. نو د لپاره د نتنیاهو بودن د نړۍ ته او ټول د سیاست ته یو لوی مشکلات خلق کړي دي. همدارنګه د انګلستان صدر اعظم عربستان سعودي ته سفر کړی دی په دغه مقطعي زماني کې چې دا ډیر اساسه وخت دی. دا خبره هم اسرائیل اوس نشي زغملی چې دا د الته ولې تللی دی، دلته څه خبرې روانې دي. او همدارنګه د انګلستان صدر اعظم یو ډیر غټ ګام اوچت کړی دی او هغه دا دی چې تاسو معلومه ده نړیوالې جنایي محکمې یعنی لاهې یا هاګ یا ICC هر نوم چې ورته اخلي د درې وړه نومونه دي، د نتنیاهو محکوم کړی و په جنگي جنایاتو باندې او ټول نړۍ ویل چې دا باید په دې گرفتار شي، خو اروپایان په دې کې غلي. اوس نه د انګلستان صدر اعظم سټارمیر ویلي دي چې د محکمې هغه حکم تر شا ودرېږي او نتنیاهو او د دې کابینې غړي دا څوک چې جنایتکاران دي، جنگي مجرمین دي، دا باید گرفتار شي او محکمې ته وسپارل شي. د دې بیان په مقابل کې اسرائیل او نتنیاهو ډیر
اور ترېنه جوړ شوی دی، اګبګوله چې ورته په اردو کې وایي اګبګوله، یعنې د اور غونډسکه ترېنه جوړه شوې ده. دی دغه کړی دی چې دوی به د انګلستان آزاد پارلمان، وزرا، صدراعظم، نظامیان هیڅوک عالی رتبه پس د اسرائیل ته نشي راتللی، ځکه چې بر علاوه د ده نه د انګلستان صدراعظم یو بل کار کړی دی چې د اسرائیلو باندې ټول هر نوع اسلحې چې د انګلیس نه دوی پخوا اخیستلې دفاعي نظامي، چې هغې کې راکټونه و، میزایلونه و، دغه رادارونه و، تیارې وې، ویلي چې پس له دې دا به په اسرائیل نه خرڅېږي. دی په اسرائیل باندې قانوني بندیز لګولی دی چې ویلي دا اسلحه چې دا اخلي دا بشریت او انسانیت په مقابل کې استعمالي، دی وژني، نو بنان دا اسلحه باید دوی ته ورنه کړلی شي. او د ده په مقابل کې کله چې هغې د انګلستان په ټولو کابینې او په لویو شخصیتونو بندیز ولګو، نو د انګلستان وزیر د خارجې ډیوډ لامې د سفر وکړ اسرائیل ته، خو کله چې تیاری د اسرائیل فضا ته ورسېدله، هلته یې غوښتل چې میدان کې کوز شي، اجازه ورته ونه کړلی شوه، ورته ویلې چې تاسو سره موږ هېڅ نوع اړیکې نه لرو، تاسو دلته ښه راغلاست، تاسو نه شو ویلی، تاسو دلته نه شئ راتلی، ښه دا ده چې تاسو یې دې سیمې نه لاړ شئ. یعنې منې کړي دي او دا کړي چې دا په ذات د خپل کې د اروپا په خارجه پالیسۍ کې بالاخره هغې موقف ته راغلل چې د اسلامي نړۍ سره دا مشکلاتو د اسرائیل او اوس اروپایان په هماغه ستونزه کې دي چې دوی ګوري دا خو نه تنها چې د عربو سره دا کوي، که دوی لږ زره قوت پیدا کړي، دوی هماغه لوبه چې د مسلمانانو سره کوي هغه د عیسویانو سره هم کوي. نو دا جنایت اوس دوی ته معلومیږي چې دا یو جنایتکاره ډله ده، او دا جنایتکاره ډله به دا به ډېر ورانۍ وکړي. د ده لپاره دوی دا تصمیم نیولی دی چې دوی د نتنیاهو نیول، او پروګرام هم داسې دی چې نتنیاهو یا باید ووژل شي یا باید گرفتار شي، تر څو دا د اور لمنه چې د نړۍ او د بشریت لمن ته لوېدلې ده دا باید دمه مخه ونیول شي او دا باید ودرول شي، که غیر دغه نه تباهي به د بشریت زیاتي، او امکان د ده شته دی چې دوی د اتومي طاقت نه د انسانیت او بشریت مقابل کې کار واخلي. په دې صورت کې به بمونه استعمالېږي او ټول بشریت به د منځه ځي. لوی جنایت چې بل اسرائیل کړی دی په دغه جنگ کې هغه دا دی چې دا جنگ د انساني نیرو او د توانایي نه بیرون کړی دی، د ټکنالوژۍ سیستم ته وړی دی، او ټکنالوژي کې تاسو معلومه ده چې AI چې تصمیم نیسي، خو انسان نه دی، خو ماشین دی، هغه غلط تصامیم نیسي. په همدې علت دی چې کوم تصامیم نیول شوي دي دا دومره کسان وژل شوي دي، 18,000 نه زیات حملې ویل کېږي، ځکه ډونالډ ټرمپ پرون خپله اقرار وکړ چې موږ 18,000 حملې کړي، او ویل کېږي په دې 18,000 کې اکثریت د دې ټولو حملې د ماشین په ذریعه شوي دي. د هغې تصمیم نیولی، هغه ډرون الوزولي دي، هغه طیارې الوزولي دي، هغه استعمال کړي دي، او هماغه علت دی چې په غلط استعمال شوي دي، په انسانانو استعمال شوي دي، انسانان پکې وژل شوي دي، غیر نظامي ساحې وهل شوي دي، او دا به د بشریت لپاره ډېر لوی یو خطري چې جنگ د انسان د اختیار نه ماشین او داسې ټکنالوژي ته ورکړل شي چې هغه ضمیر نه لري، احساس نه لري، بلکې د شواهدو د اسنادو په دغې چې شی لاسته ورځي تصمیم نیسي او بشریت وژل کېږي، چې دا یو لویه غټه ستونزه به وي او د ده مخنیوی لازمي دی. راځمه جهادي راپورونو ته. په مورخه د 8 د اپریل مجموعاً 13 عملیات په خیبر پښتونخوا کې شوي دي، چې ولایت وزیرستان جنوبي کې 4، ولایت پېښور کې 4، ولایت وزیرستان شمالي کې 4 او خیبر ولایت کې 1 عملیات ترسره شوي دي. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي وانا د سنا په فوجي پوست باندې ګوریلایي حمله شوې ده چې یو عسکر وژل شوی دی او یو هم ټپي شوی دی. همدارنګه ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي وانا د سنای روډ په فوجي پوست باندې سنایپري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي سرویکوی د سیوري پوست باندې د بیرون نه راتلونکي فوج باندې کمین نیول شوی دی، وهل شوي دي، 2 وژل شوي دي، 3 پکې ټپیان شوي دي. همدارنګه ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي شکتوی د شام لاکه سر
واقع پوسټ باندې ګوریلایي کاروایی کې حمله کې یو کامره امنیتي له منځه تللې ده او یو وای فای سیستم هم ناکاره شوی دی. ولایت پېښور ولسوالي اف آر پېښور کربلا پوسټ باندې سنایپري برید کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. ولایت پېښور ولسوالي اف آر پېښور ډیم پوسټ باندې ګوریلایي حمله کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. ولایت پېښور ولسوالي اف آر کربلا اف سی پوسټ ګوریلایي برید کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. همدارنګې په ولایت پېښور ولسوالي اف آر امید خان مشین تانې باندې تعرضي برید کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالي میرعلي بایپاس واقع فوجي پوستې باندې لیزري برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالي میرعلي د خدري کلي کې واقع فوجي پوسټ باندې ګوریلایي برید کې مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. یو امنیتي کامره هم ویجاړه شوې ده. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالي ګړیوم کاندي کاکاخیل فوجي پوسټ باندې دغه برید شوی دی، محاصره شوې ده، لیزري اسلحې نه کار اخیستل شوی دی او 2 کسان پکې وژل شوي دي. ولایت خیبر ولسوالي تیرا میدان شلوبر ډونګه امن کمیټې یو غړی یو اهلکار هلاک شوی دی او یو تن پکې ټپي او زخمی شوی دی. دا زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړئ. هیله ده برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.